د مشال ریډیو اوریدونکو او کتونکو سلامونه او نیکی هیلې. منظور احمد پښتون څو ورځې وړاندې د جیل نه راخلاص شوی دی او اوس په خیبر پښتونخوا کې په خپلو کارکونانو باندې ګرځي. ډېره مننه منظور د وخت راکولو. ستاسو د اوریدونکو د ټولو کارکوونکو مننه. والسلام. که دا راته ووایې چې بند کې مو وخت څنګه تېر شو؟ د خپل خاورې، د خپلو ولسونو، د خپل وطن دپاره هر تکلیف موږ ته نور سکون راکړی دی، نور یې زړه ته خوشحالي راکړې ده. البته دوی خپل کوششونه کول چې هر څومره تذلیل او تحقیر کولی شي چې ویې کړي، خو موږ په دې کې هر کله دغې فکر موږ ژوندي ساتلو، خوشحال یې ساتلو چې نوره څه مسله خو نه وه، خو دوی به پښتنو ته په لارو کې د چیک پوسټ په نامه کنځلې کولې، په کورونه ورننوتل. دوی موږ ته وایي تاسو په دې غلي شئ، موږ نه دا زموږ ولسونه دي، په دې به موږ غلي نه وو، مزاحمت به کوو. که چیرې دا ګناه وي نو ظاهره خبره ده، په دې باندې هره سزا او هر څه ته تیار هم جوړ کوئ. او موږ د قام سره وعده هم کړې وه چې یقینا که لاره سخته وي قربانۍ ته هم تیار یو. په دې موضوع به خبرې کوو، خو عام طور یو تاثر دا جوړ دی چې کله کم پرسته سیاسي کارکنان یا ستاسو چې څنګه مزاحمتي سیاست تاسو کوئ، دا جیل ته لاړ شي نو دا یو افوا وي چې ادارې ورسره کوشش کوي چې څه ډیل ورسره وکړي، څه خبره ورسره وکړي. نو تاسو سره څه ډیل شوی دی؟ ورور زما سره هیڅ ډیل نه دی شوی. البته د تفتیش په نامه باندې چې هر څوک راغلی دي چې کومه خبره مې بهر کړې ده هغه مې دننه کړې ده، او دا هم درته وایم چې د تفتیش په آخري صفحه مې دا هم ورته لیکلي وو چې یہ جو دهشتګردي ہے اس کے پیچھے ور دی. په خپل موقف نه موږ نه پرشا کېږو، زموږ خبره حقه ده. ما به یوازې دا ورته ویل چې زه څه اقتدار خو نه درنه غواړم، زه کرسي غواړم. سیاسي سړی که د چا سره ډیل کوي هم، خو څه راکړه څه درکړم په دې به کوي. نو زما خو ټوټل سیټ اپ داسې دی د تحریک چې په دې کې ټوله راکړه که کېږي خو ولس ته به کېږي، وطن ته به کېږي. البته په دې هم څوک نه راوغږېدل. هغه یو اف آی آر داسې و چې زما په ټویټونو یې کړی و، په هغه کې دوی چې کله کمنټ غوښتل ما صرف دا کمنټ ورکړ چې زه اول ځل خوشحال یم چې زما په خبرو څوک زما نه تحقیقات کوي. نو ما جج ته مخامخ کې په دې بدلیلونو سره پیښ خو نه یې وکړل، بیا مخکې تحقیقات په مخ نه بوتله. دومره هم در سره چا رابطه نه راکړې چې د خپل موقف نه یا په شاشه یا چې لږ نرمي راوله یا د مزاحمتي سیاست په ځای باندې پارلماني سیاست شروع کړئ؟ مخکې نه شوي وي دا ټرای، زه اوس تفصیل ته نشم تللی. ډېر وخت دا کوشش شوی دی او زه بهرحال ځینې خبرې دا وي چې د بل لږ پکې کمی کېږي، زه د بل په کمی باندې بیا خپل هغه موقف پرېږدم، خو وایم چې خیر دی بل ته کمی مه ورکوه. پښتانه دي، تکړه خلک دي، مشران دي، هغو په ذریعې باندې هم شوی و چې که تاسو د مزاحمتي سیاست پر ځای تاسو راشئ اقتدار ته، هلته دا خبره که تاسو چینج دغه ځای نه راولئ که نه. موږ وایو چې یاره پاکستان قانون کې هم یا د دنیا په هر قانون کې ضروري نه ده چې ته احتجاج کوې بیا خامخا پارلمان ته هم ځه. احتجاج په هر صورت کې کېږي، زموږ نور څه شوق شته نه. پاتې شول پارلماني سیاست، هغو ډېر زیات وجوهات دي، ډېر زیات وجوهات دي چې هغې نه موږ لږ سایډ ته یو. ها د دغې شي غوښتنه تر 2022 پورې ډېره په تسلسل سره کېدله. ستاسو ځینې ملګري خو په دې الیکشن کې ووټونو ته انتخاباتو ته ولاړ وو، چې څومره هم څوک هم انتخابات ته ولاړ وو، د هغې متعلق فیصله دا ده چې پی ټي ایم د خپلو عهدو نه هم دوی برطرف کړل، لرې کړل، او ورسره یې اعلامیه جاري کړه چې د دوی سره زموږ څه تړون نشته په الیکشن کې، دا د دوی ذاتي فیصلې دي. تحریک هېڅ کله په دې پارلماني سیاست کې حصه نه اخلي. محسن داوړ احتجاج کوو په الیکشن کې مبینه درغلو پر ضد او ډزې پې وشوې، ځینې کارکنان مرګ ژوبله پکې وړېده، په خپله هم زخمي دی. که چېرې هغې احتجاج کوي تاسو به یې ملاتړ کوئ؟ د دغې پیښې خلاف یې که کولو، د دغې پیښې خلاف نو هغه ملاتړ به کوو، بلکې زموږ ملګرو احتجاج ورته کړی هم دی د دوی نه بغیر هم. البته موږ دا پیښې ډېرې غندو، یوازې محسن داوړ نه بلکې ټول پښتانه، که محسن داوړ وي که بل وي که بل وي، که د هر ګوند هم وي او که زما مخالف هم وي، کم سے کم د وطن دشمنانو ته به یوازې موږ نه ورکوو، هر څه حساب به خپل سره وکړو. نو په داسې حالاتو کې چې په الیکشن نه پس یو خوا په شانګله کې مرګونه وشول، بل خوا په شمالي وزیرستان کې وشول، بل خوا په باجوړ کې وشول، په
په مختلفو ځایونو کې وشول. یعنې دغه الیکشن دغسې خطرناک حالات کې په پنجاب کې هم کېدو، خو بیا هم پښتانه بیا هم هغه د ریاست د پالیسي د وجې یا بدبختي دوی ته راشي. موږ د مظلوم سره یو، د ظالم خلاف یو. البته بیا هم واضح خط کوو چې پارلماني سیاست سره تړون نه لرو. تاسو چې کوم د مخکو خبرو کې په فوج باندې کومې نیوکې وکړئ، نو اوس خو چیک پوسټونه هم کم شوي دي، په چیک پوسټونو باندې نرمي هم راغلې ده. آیا ستاسو د مزاحمتي سیاست په هم دغه شانتې روان وي او که نه دې کې به تاسو چېرته کښېنئ د فوج سره به خبرې کوئ، مذاکرات به کوئ، که چېرته وړاندیز درته وشي؟ 2018 کې ما مذاکرات کړي دي. ما حتی کې د هغو مذاکراتو تصویر چې زه هلته ورسره ناست یم په خپله پیج اپلوډ کړی و، په ټویټر مې اپلوډ و. په هغه کې مې لیکلي و چې ګوره تاسو وایې دا مذاکرات نه مني، مذاکرات زه کوم. الټه د کسانو بل ځل هغه تصویر استعمالولو چې وګوره دا خو د دوی سړی دی، او چې مذاکرات نه کوي بیا هم وایي چې پښتانه سرپیري دي، چې کوي بیا پروپیګنډا کوي چې جنټان دي. د دغې ریاست سنجیدګي نشته دی په دوی کې، دومره غیر سنجیده طرز باندې دوی دست بیخي سنجیدګي نشته دی. زه رښتیا موږ مذاکرات کړي دي، دوی مذاکرات د ټوکو مسخرو په طرز کول. څه نتیجه نه وه؟ زه درته بیانوم. 2018 کې موږ مذاکرات شروع کړل، په ونه کې حمله وشوله. دا مذاکرات د یو قبایلي جرګې چې شاجي ګل د پکې موجود و، د کور کمانډر لاړو ښه کېدل، د جرګه به موږ ته تله راتلله. عین د مذاکرات په منځ کې په ونه کې زموږ په ملګرو حمله وشوه، زما 3 ملګري شهیدان شول، 45 زخمیان شول. په 2019 کې د سینټ سره سینټ اعلامیه جاري کړله، سینټ سره زموږ مذاکرات شروع شول. یو سیشن وشو، دوم سیشن ته هم تاریخ ورکړی و. په دې منځ کې په خړ کمر کې دی حمله کوي، زما ملګري وژني، شهیدان او زخمیان کېږي. خړ کمر کې خو دا مې اعتراض و چې ستاسو ملګري چې هغوی چیک پوسټ کراس کولو کوشش کوو بیا او ورور چیک پوسټ چې کراس کولو څه د دوی کورونو ته خو نه ورنوتي. زموږ علاقه ده، په لارې زه ولې نشم تللی؟ خو که زما نه ټوپک وای ته دا کار کړی وای. په دغې چیک پوسټ باندې ترهګر ځي راځي، هغه ته خو څه نه وایي. عام خلک، سیاسي خلک چې خپل علاقې خپلو خلکو ته ورځي، چیک پوسټ کراس کول دا څومره بده؟ چیک پوسټ ترهګر څنګه ځي راځي؟ چیک پوسټ خو جوړ د دې لپاره چې ترهګر ودرېږي او منې. دا کیمره راوړه، دا زه یم، دا تشه، زه په تا باندې مخامخ ګورم او د پاکستان میډیا ته چیلنج ورکوم چې که په ما په دوی نه ولیدل مخامخ، علاقه به زه ورته وښیم چې دا علاقه دی چې کوم سزا راکوي را دې کړي. تاسو چېرته په خپله کیمره ریکارډ کړي؟ او درته سینډ به یې کوم. دا خو بلکل به درته سینډ کوم. او چې یو ځای ډوډۍ خوري چې دغې درته سینډ کوم، چې نور یې درته سینډ کوم. دا راته ووایه، ریاست تاسو په ریاست باندې ډېرې کلکې نیوکې کوئ. ستاسو یا ستاسو ملګري د دې نه مخکې چې علي وزیر دی یا چا باندې هم د ریاست ضد د ویناګانو یا د خلکو د راپارولو د ویناګانو اف آی آر درج شوي دي. تاسو په خپلو په سټیج باندې بعضې وخت کې داسې خبرې وکړئ چې ډېرې د تشدد نه ډکې خبرې وي او تحریک ستاسو د عدم تشدد په بنیاد باندې شروع شوی دی. نو ولې داسې صورتحال بیا جوړېږي چې په هغې کې به تاسو اف آی آر وشي او بیا تاسو ته ستونزې؟ خو زموږ اول خبرې تشدد نه دی. البته موږ چې کوم حال کې خبرې کوو، یو ځل خو د زموږ انډرسټینډینګ شوی وی، دومره وهل، دومره ټکل او دومره هر څه نه چې انسان تېرېږي خامخا به تشدد نه زما مطلب دا دی چې خبرې ستاسو ډېرې زیاتې سختې وي او په هغې کې په ریاست باندې داسې قسمه نیوکې وي که ته زما تقریرونه وګورې په هغه کې مظلومیت ډېر دی د خپل کام، خو یو نیم تقریر داسې دی چې په هغه کې سختي وي. آخري تقریر زما د اسلام آباد ولله چې هغه ډېر چلیږي په دې تر سره. زما 3 ملګري په جیل کې وو د فوج چې په دې باندې اف آی آر کاټ وای، پولیس نیولې وای، ما هېڅ نه ویل او زه خبر وم بې انتها تشدد پکې کېږي. ما ته د نورو لیډرانو خو پته نشته دی، خو خپل په قرآن شریف قسم خورم چې یو ملګری مې په تکلیف کې په دا زړه کې مې راسته تېرېږي د تکلیف. نو ډېر زیات کرب سره موږ تېرېدلو. زما 3 ملګري په جیل کې وو. ما ملګرو ته وویل چې یاره یا ملګري راستلي یا که ملګري نه راوځي زه هم پسې نه راوځم. نو ډېر سخت تکلیف و موږ ته. ګوره تا غږولي دي دلته ناست یې، اوس سره څه کړي دي؟ روزانه هره ورځ سویر ټارچر یې ورکولو، سویر. زه نشم بیانولی چې هغه ټارچر څنګه و درته، زه دلته بیانولی. اسټابلیشمنټ خو څو وارې انسانان ته ته سپي ورغږه په هغه باندې خوره، دا کوم طرز دی؟ ته دا کوې زه د ملګري زما د ملګري سره ګناه نه دی،
خو ما که په تقریر کې وویل هم چې ته ګناهګار یې ګناه دی زما تقریر ګناه دی او ته دلته کرنټونه خلق ته ورکوې د کرنټې خپلې کرسۍ جوړې کړي دي هغه یې کښېنوي او کرنټونه ورکوي اسټابلیشمنټ څو وارې دا ویلي دي چې مختلف کوم پوځي عملیات چې وشول په قبایلي سیمو کې د هغې په نتیجه کې څه ناڅه امن راغلی دی او اوس پکار دی چې دا ځوانان موږ سره یو شي او د دغې سیمو په ترقۍ او پرمختیا کې موږ چې کوم نه کردار ادا کړی تاسو خو تاسو د هغې اعتراضدار چې تاسو د هغې په ځای باندې مزاحمتي سیاست شروع کړی دی هغه چې کوم د ترقۍ لارې دي هغه ودروئ ډېرې مسخرې یې وکړلې نور نه دي په کار یار اکاونټ ډېر په غم کې دی ایټلیسټ دوی پرې ټوکې هم نه دي کول په کار چې دوی ټوکې مسخرې جوړوي دی څه یادوي یار په میرلي کې روزانه ټارګېټ کیلینګ کېږي دی وایي چې امن دی نو په باجوړ کې خو زه خو وایم داسې افسانه ده تېره چې ښه د نام او د ناموس سړی نه وژل کوي دا خو به د تېرو څو وختونو کې دا بدامني لږه سیوا شوه دې نه مخکې که یو کال دوه مخکې مونږ خبرو د پالیسي ده ورور کله وسلوال راولي بیا یې بیرته واپس کړي بیا ورته چې مذاکرات دې رایولي دا پالیسي یې د په لاس کې ده امن نشته دی امن صرف موږ دې ته نه وایو طالب مې چې وژني هم بدامني ده فوجي مې هم چې وژني بدامني ده فوج خو آی اس پی آر یو وارې په خپل پریس کانفرنس کې دا ویلي و چې تېرو وختونو کې بعضې داسې کارونه شوي دي چې هغه غلطۍ وي او دوی غواړي چې دا ټول هر څه اصلاح کړي تاسو سره چا رابطه نه راکړې په دغې اړه باندې دوی دا خبره هم اس فضول کوي تېرې غلطۍ نه دي اوس هم هغه غلطۍ لګیا دي اوس هم دوی علاقې هم ورکوي اوس هم مومنټ هم کیږي چې کوم د ترهګرو ډلو سپورټ و هغه اوس هم هغو ته حاصل دی نو تېرې غلطۍ خو ته هغو ته ویلی شي چې تا نوره توبه ځنې کړي وي ستا پالیسي خو اوس هم هغه ده ته خو اوس هم د چاینا او د امریکا په منځ کې چې کوم دلته معاشي یو سیټ اپ روان دی که څوک یقین پې ساتي که نه موږ ته معلومیږي ته په هغه کې دنه د پراکسي ګروپ سیسټم بحال ساتې ستاسو په خیال څه حل لکه څه به کېږي په کومه حواله د امن دپاره د امن دپاره اول طرز دا دی چې د فوج د څو جاسوسانو جرګې دې نه جوړېږي د دوی د چې کوم ډارلینګز دي هغه که په کوم شکل کې دي د هغو جرګې دې نه وي راده شي د پښتون قام مشران شته هم سیاسي هم علاقایي د دغو سره د ناسته وشي ځکه چې دلته ډېرې قربانۍ شوي دي په دې ترو باندې ریزلټ راوتلی شي دا د ولس د زور د ولس د سپورټ نه بغیر څوک هم نشي کولی تاسو خپل تحریک کې څه نوې تیزي راولی بیخي نه وي دومره نه وي چې هغه به یعنې بیخي به په ګراونډ باندې وښکارېږي چې دا مو په جیل کې دا سود کړی دی روزګار وخت کې یوازې وم بیخي په ځینو وختونو کې نو 14 ورځې خو مې د ځان محاسبه کوله ډېر مشکل کار دی هغه ځان ته چې جج شي بیخي مشکل کار دی ذهني طور باندې نو زه څه وکړم دا وطن دا قام چې زما نه ډېر امیدونه لري د دې تحریک نه د هغو په حواله سره د غفلت څه ته وایي او اکټیونیس څه ته وایي بیا زموږ تنظیم چې کوم دی موږ پوهېږو چې اوسنی منشور دومره زورور نه دی چې د پښتون وطن د ډېرو سترو سیمو د هر کلي ځوانان مشران سپین ږیري او حتی زموږ خویندې مندې دوی پکې ځانونه وویني نو یو واضح منشور چې هغه ټول قام ریپرزینټ کوي او بیا د دوی د منظمتیا دپاره هیڅ د بل هیواد یا د بل دنیا د بل تنظیم کاپي نه بلکې د دغې اولسونو چې کوم فطرت دی د هغې مطابق یو تنظیم جوړول او د دغو فطرت مطابق حتی که زه خو اوس یې نشم اعلانولی ولکې چې تر څو مرکز یې نه کړي پاس تر هغه د هر شی بیا زیرو دي خو تر دې حده پورې چې دا عهدې څه دي چې مونږ یې په غږ کول چې دا پلانکی سیکرټري پلانکی داسې پلانکی دا هم د پښتو نامونه مونږ راوړل چې هېڅ د بلې ژبې نام یا د بلې زما کلتور طاقت لري زه به یې ثابتوم چې په دې کې شته د ستاسو د ګرفتارۍ په دې سوالونو کې وپاتې شم چمن کې تاسو چمن نه پراتک تاسو ګرفتار شوئ او هلته کې انتظامیې دا تورو لګو چې تاسو په پولیسو باندې ډزې کړي دي نه ما ډزې نه دي کړې زه
داسې څه پروسس نشته راسره چې زه ځان 2 ځایه کم نیم په موټر کې کېنوم نیم بهر وباسم چې ته فایرینګ کوه که نه. نو زه یو وم او په ګاډي کې دننه ناست وم. نو ما ډزې څنګه وکړه؟ مطلب چې د منظور پښتون ډزې نه دي کړي، د منظور پښتون سره ناستو کسانو چې کوم نه یا هغه سره روانو کسانو چې په پولیس ډزې کړي. په پولیس خو نه دي کړي، ګاډی خو زما لګېدلی دی. نو پولیس خو د یو ثبوت پیش کړي چې دا زموږ ګاډی ولګېد یا مو دا سړی ولګېد. دوی خو څه داسې نه دي چې داسې شیانې اغوستي دي چې کارتوس بیا اثر نه پرې کوي چې په دوی یې ډزې کړې وای خو دوی به څوک لګېدلي وای. دوی په موږ ډزې وکړې، زموږ ګاډی ولګېدو، هغې ثبوت شته دی. نو دا دروغ دي او په دې دروغو باندې دوی ملک چلوي. سوچ کوه. مننه. ډېره مننه.